په غزني کې طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست په هڅو او همغږۍ له هغو 55 کسانو سره چې له نشو روغ شوي دي او حرفوي زده کړې د یو مرستندویه بنسټ له لوري ورکول شوې د افغان ځوانانو خدماتي بنسټ له لوري ورسره د حرفوي وسایلو مرسته وشوه. زنانو ته په سلمدوزي او خیاطۍ کې او همچنان نارینو ته د موبایل جوړونه او برقي وسایل ورکړ شو. دا یو ښه ملاتړ و مؤسساتو او همچنان د امارت مسؤلینو په دغه برخه کې د مؤسساتو ملاتړ کړی و، زمینه یې ورته مساعده کړې وه. البته اسپتال و دوايي و تداوي و ډاکټران دا ټول دوی په خدمت کې ولو. دا یو ښه ملاتړ ولو. انشاءالله د دوی په ځوان کې به ښه بدلون راسي. په همدې حال کې له نشو روغ شوي کسان خوښ دي چې دوی ته د اسلامي امارت د مسؤلینو په هڅو د درملنې او حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې. د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه ډېر منندویه یو چې داسې مؤسسې هیواد ته راجلبوي او د موږ دپاره د برق انجینري صنف څخه زه خپله فارغ شوی یم. برکشي د ساختماني د یوه کور یا د یوه ساختمان برکشي په بشپړ ډول عملي او نظري درس ما وویلې. اول خو خیلی خوشایندیم که صحتمند شدیم و دوم اینکه به خاطر نبودن کاربار اینمی زمینه کار برای ما فراهم شدن، این از این خاطر به نهایت سپاسگزاریم هم از دولت هم از این مؤسسه که قدیمای همکاری را کردن. مسئولین وایي د نشهیي توکو مخنیوي پر وړاندې مبارزه جدي ده او له مرستندویو بنسټونو او دیني عالمانو غواړي چې په دې برخه کې خپل ټولنیز مسؤلیت ادا او هم ورسره لازمه همکاري وکړي.